سلامونه درنو او محترمو اوریدونکو او لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. د وخت د مدیریت وروستی او لسم درس دی. تاسو ټولو ته هرکلی کوم. نن راځو پر دې خبرې کوو چې ولې باید ځان کتنه یا سلف ریویو وکړو. که موږ نه پوهیږو چې خپل وخت څنګه مصرفوو، نو څنګه به وکولی شو چې ښه والی راولو. ځان کتنه یا سلف ریویو موږ سره مرسته کوي چې خپل پرمختګ وڅارو، تیروتنې پیدا کړو او بیا د ښه کولو پلان جوړ کړو. مثلا تاسو شاوخوا یوه اونۍ مطالعه کوئ خو نتیجه یې نه وینئ. که ورځنۍ کړنې ولیکئ، ممکن پوه شئ چې نیمایي وخت په ټلیفون کې ضایع شوی دی. دا پوهه تاسو سره مرسته کوي چې هغه ضایع وخت کنټرول کړئ او هغه علت چې ستاسو د زده کړې او مطالعې مخنیوی کوي له منځه یوسئ. د وخت ارزونه څنګه وکړو؟ د وخت ارزونه یو ساده خو مؤثر عمل دی. خپل هر ساعت د ورځې ولیکئ چې په څه کې مصرف شو. دا یوه اونۍ دوام ورکړئ. وروسته وګورئ چې کومو کارونو ډیر وخت اخیستی او کومې بې فایدې وو. مثلا که هره ورځ 2 ساعته پر ټولنیزو رسنیو تیروئ، نو دا وخت ښایي تاسې لوست، فزیکي تمرین یا د یو مهارت زده کړې ته ورکړئ. بل د دوامداره پرمختګ ستراتیژي. وخت مدیریت یو ځل نه، بلکې باید هر وخت وکتل شي او اصلاح شي. خپل مهالویش وخت په وخت وارزوئ. که کومه طریقه کار نه کوي، بله تجربه کړئ، بدله یې کړئ. نوي اهداف وټاکئ او د هغوی لپاره وخت ځانګړی کړئ. مثلا تاسو پلان درلود چې هره ورځ سهار مطالعه وکړئ، خو دا وخت تاسو ته مناسب نه و. اوس مو پلان بدل کړ، ماښام مطالعه کوئ او ډیر تمرکز لرئ. مهمه نه ده چې یو څوک په سهار کې ښه مطالعه کولی شي، تاسې هم په سهار کې مطالعه وکړئ. تاسو خپل ځان او خپل ژوند ته وګورئ. کم وخت چې ستاسو لپاره مناسب وي، کوشش وکړئ هماغه وخت انتخاب کړئ. دا اونۍ د خپلو تیرو 7 ورځو مهالویش ته وګورئ. کم وختونه مو ضایع شوي، کوم کارونه مو مؤثر وو. یو بدلون راوړئ، لکه د خوب ښه تنظیم، د موبایل محدود کول یا د پلانونو اصلاح. ګرانو دوستانو، د وخت مدیریت د ژوند مهم مهارت دی. دا کورس د دې مهارتونو بنسټ درته یو څه زده کړ، خو اصلي کار اوس تاسو ته پاتې دی. دوامداره تمرین، بیا کتنه او اصلاح ستاسو کلیدي وسایل دي. هیله لرم دا کورس در سره مرسته کړې وي. نو که تاسو په آینده کې غوښتل چې تاسو لپاره یو بل کورس تنظیم کړو، په یو بله برخه کې کار وکړو، نو خپل نظرونه مو د کامنټ له لارې له موږ سره شریک کړئ. موږ همیشه ستاسو د نیکو نظرونو په تمه یو. تر بیا ښې چارې، د خدای په امان، ښه وخت.